زما چې څونه غزلې دي زیاتتر نو خیل محمد ویلي دي، ګلزار علم ویلي دي، نازي اقبال ویلي دي، عقل مینې ویلي دي، احمد ګل لالا ویلي دي، بادر زیب ویلي دي. ستاسو د سوات د سیمې د محمد اسلام مرمني صاحب یو ورور و، هغې زما غزل ویلی دی، سردار یوسفزي صاحب. سردار یوسفزي صاحب. ټیک نور هم داسې زیاتتر ویلي شوي دي. په هر ځای کې سر ټیټی ملامته شي سړی، چې کله بې پښتو شي او بې پته شي سړی، د ځینې خلکو ته زمری له ځانه جوړ کړي او د ځینې خلکو ته مورته شي سړی. او همدرده بس له هغه ځای نه خپې ویستل پکار دي چې کوم ځای کې ملګرو بې قیمته شي سړی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مشال ټي وي قدرمن کتونکو، حمید الرحمن همدردي ما تاسو ګورئ دا وخت مشال ټي وي. یقینا چې زموږ څنګ ته نن د پېښور نه یو داسې شخصیت راغلی دی، غواړم چې د هغوی تعارف او د هغوی سره به موږ نن مرکه هم کوو. په ادب کې، پښتو ادب کې ډېر زیات خدمات دي د هغوی. ډاکټر حمید خلیل صاحب هغوی را سره تشریف فرما دي. ډاکټر صاحب مشال ټي وي ته د وخت ورکولو مو یوه نړۍ مننه کوم او هرکلی درته وایم. ډېره مننه. زه د مشال ټي وي ډېره شکریه ادا کوم چې دونه ښکلې هڅه تاسو کوئ د پښتو ادب دپاره، او بیا خاص کر همدرد صاحب ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو نه خو زه اوس خبردار شوم چې تاسو د پښتو ادب دپاره ډېرې هلې ځلې کوئ، او دا کم ملغلرې چې پټې دي زموږ هغه تاسو د خلکو ته را مخامخ کوئ او خلکو ته ښکاره کوئ. نو زما داسې الفاظ نشته زما په خولې چې زه پرې ستاسو شکریه ادا کوم. بیا ورسره د امیر سلمان صاحب هم ډېره شکریه ادا کوم. بیا چې له دې نه کم مخکې دلته کې کم تاسو بنډار وکړو، ډېر مزېدار، ډېر ښکلي، او د پښتو د ادب او د کلتور چې کوم دغه تاسو کوئ نو د هغې د ستاینه کوم. مننه. که دا راته ووایې چې ادب ته کله او څنګه راغلي وئ؟ ادب ته خو زه جي داسې اووم جومات کې وم چې داسې لږ لیکل مې به کول، خو د بده مرغه د پښتنو په ټولګي کې په کور کې دا یو لویه دغه وي زموږ علمیه وي چې مونږ خپل بچې مخې ته د شاعر او شاعره ته زیات نه پرېږدو. په هغې وجه باندې زه لږ پاتې رالم، خو بیا د میټرک نه بعد ورته زه راووتم. کتابونه وغیره تر اوسه کتاب هڅه مې کړې ده انشاءالله چاپ کوم. غیر روانې دي مطلب صحیح. ګڼ شمېر فنکارانو ستاسو کلامونه هم ریکارډ کړي دي، ویر منظره هم ته راغلي دي، نو هغه کوم فنکاران دي چې ستاسو کلامونه ریکارډ کړي؟ زمونږ خو زما چې څونه غزلې دي زیاتتر نو خیل محمد ویلي دي، ګلزار علم ویلي دي، نازي اقبال ویلي دي، عقل مینې ویلي دي، احمد ګل لالا ویلي دي، بادر زیب ویلي دي. ستاسو د سوات د سیمې د محمد اسلام مرمني صاحب یو ورور و، هغې زما غزل ویلی دی، سردار یوسفزي صاحب. سردار یوسفزي صاحب. نور هم داسې زیاتتر ویلي شوي دي، خو دا خو نامینټ رسومات اوس یاد دي ذهن کې. هسې یو ډېر مشکل سوال دی، نو کومه فنکارانو کې مو څوک ډېر زیات خوښېږي؟ فنکاران خو زما ټول خوښ دي چې څوک د پښتو ادب دغه کوي، او څومره چې دي نو ټول فنکاران زما خوښ دي. خو بیا شهنشاه خو چې کوم خیل محمد استاد شهنشاه دی، د غزل شهنشاه دی، نو الله دې ولې ژوند ورکړي، نو بیا مې زیات خوښ دی. ټیک دی. امینول به د کلام اورېدلو هم څه تمه لري، نو کوم کلام به سره شریک ورغواړي؟ بس سرنات ګوډ را سره شته دی، او تاسو ته مهرباني تاسو وړاندې څوک چې د غزل نه مخکې یو څو شعر ارشاد، څوک چې د ژوند تودو سړو نه وځي هغه سړی د پاسېدو نه وځي. څوک چې د ژوند تودو سړو نه وځي هغه سړی د پاسېدو نه وځي. ډېره له. او څوک چې راګیر شي د نستۍ په جال کې هغه د هر چا د مزغو نه وځي. ډېر ښکلی، ډېره له. د غزل تر مخه به راشو. نوی غزل دی ارشاد. چروب په ما د بېلتانه غورځوي، چروب په ما د بېلتانه غورځوي، لکه کوګل نه چې مې زړه غورځوي، لکه ګوګل نه چې مې زړه غورځوي. ډېر ښکلی، ډېره له. او د ستومانۍ ژوندون مې ملا ماته کړه، د ستومانۍ ژوندون مې ملا ماته کړه، بې هوسي سم سړی له غره غورځوي. ډېر ښکلی، ډېره له. لکه ګوګل نه چې مې زړه غورځوي. کور یې د کور په ډیوو اوس وځېږه، کور یې د کور په ډیوو اوس وځېږه، کور یې د کور په ډیوو اوس وځېږه، چې راله اور ته پښتانه غورځوي. ډېر ښکلی، لکه ګوګل نه چې مې زړه غورځوي. دا شعر بیا ووایه. ډېره له. کور یې د کور په ډیوو اوس وځېږه،
چې راله اور ته پښتانه غورځوي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. مننه جي. خاوند به نشي د کېږدۍ حمیده، خاوند به نشي د کېږدۍ حمیده، چې شرک د نورو په کاله غورځوي. ډېر ښکلی ډېر. روح په ما د بېلتانه غورځوي، لکه کوګل نه چې مې زړه غورځوي. دې تر څنګه که بل یو کلام د سره داسې وي؟ رشته دی اوبه وجي ولنه مهرباني. جهان من ستاسو مهرباني وکړئ. رقیبه چې ستا سترګې د جانان سره یو ځای شي، رقیبه چې ستا سترګې د جانان سره یو ځای شي، اوښکې مې د سترګو د ګریوان سره یو ځای شي. ډېر ښکلی. واه. ځواني زما او ستا لکه د ګل ځوانۍ ته ګوره، ځواني زما او ستا لکه د ګل ځوانۍ ته ګوره. ډېره له. واه. که ژوند دې وي ګملو کې د خزان سره یو ځای شي. ډېر ښکلی دی ډېره له. ښکلی فکر دی. ظلم او ګناه دې زیاته شوې ده انسان، ظلم او ګناه دې زیاته شوې ده انسان، هسې نه د ځمکه د اسمان سره یو ځای شي. ډېر ښکلی. واه 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 واه. مننه. ډېره ده. او هغسې لا تا پسې ژړا کوي سپرليه، هغسې لا تا پسې ژړا کوي سپرليه، بلبل چې کله کله د باغوان سره یو ځای شي. واه 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 واه. او پام کوه جانانه د رقیب کلي ته مه ورځه، پام کوه جانانه د رقیب کلي ته مه ورځه، هسې نه دا زړه دې د شیطان سره یو ځای شي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی. واه. او تسلي مې د ریبار په لیدو نه کېږي حمیده، تسلي مې د ریبار په لیدو نه کېږي حمیده، زما سینه کې زړه کې د هجران سره ملو، زما سینه کې زړه چې د هجران سره یو ځای شي. هجران سره یو ځای شي. هجران سره یو ځای شي. ډېر ښکلی. رقیبه چې ستا سترګې د جانان سره یو ځای شي، اوښکې مې د سترګو د ګریوان سره یو ځای شي. ډېر ښکلی ډېره له. ډېر زبردست. جي کتونکو دا و ډاکټر حمید خلیل صاحب چې تاسو ته خوندورې ګټورې خبرې او خوندور کلامونه واورېدل. همدې سره زموږ دا نننۍ خپرونه پای ته رسي. تر بلې خپرونې پورې خپل روح حمید الرحمن همدرد او ډاکټر حمید خلیل صاحب ته اجازه ورکوئ. ښاد آباد او بریالي مو غواړم.